پیشمنه پاسه پیشمنه شبه ده خوب بیدار شه پیشمنه شبه کنه داسې باخونه پاسه پیشمنه خدای دې تباہ و برباد کی لس ځله پکې غلط کړم لس غله پاسې پیشمنې د سم بړې ریسي نو دا خو یوه بجه ده خدای مسلمان اوس خو دا خلک را تراونه رالل دا خو را تهجدو ټیم دی او دې چغې وایي دا څه په پلانجه وختي و دی د بې خوباسي ښځې مړه شوې ده ټوله شپه تیرانو ته ګوري نه په خپلې خوب شته او نه بل خوب ته پرېږدي عجیبه سړی دی که نه نو دا اوس دا ورته زه سهار له ویمه دا خو راده یوه بجه ده دا خلک اوس 11 بجې او 12 بجې د تراونه رالل اوس چې ته به لږ خوب کوي څوک په تهجد کوي څوک په خوب کوي پېشمني ته خو لا 3 ګنټې پاتې دي دا خلک په 3 بجې پاسي او دوی په 1 بجه په روسپیکل ورشي او دا چغې وایي پاسې پېشمني دی پاسه ټول ماشومان یې راپاڅول زما په خیال دی ګاونډیانو کرے ماشومان ټول راپاڅولي هغه جاړي غریبانان وده شه بچي وده شه کمبل په ځان واچوه هغه دغه ماشومان یې ټول پېشمني له راپاڅول دا وخت خو غټ پېشمني نه راپاسي خو ماشومان یې ټول یې کړل نو اوس په یا مونږ پېشمني کوو یا به ماشومان قلارو عجیبه خلک دي یاره سبا ورته د خپې 2 ډزه ولم نه نه بس بابا پرېږدی سهار له به ورته زه سوال جواب وکړم بس تو وده شه دا بیا به 3 بجې برې بیا زه راپاڅوم السلام علیکم وعلیکم سلام په خیره دی تا له خو خوب درغلی یار یې روجې خو دنه ښه وار پار خطا کړی دی روجې رانه وار پار نه دی خطا کړی او خوب ځکه راغلی چې د شپې خو ستا د لاسه خوب ونه کړو ټوله شپه پاسې پېشمنې دی دا چغې وې د خدای مسلمانه دا خو زه د ثواب کار کوم چې زنانه راپاسي او پراټې دې راپخېږي مسلمانه دا ورته چا ویلي چې دا د ثواب کار دی ته خو پکې دونه چغې ووایه چې زنانه نه ته خو ماشومان مخکې راپاسې نو زنانه به مونږ له پراټې پخوي او که نه ماشومان به قلاروي زما خو ښځه مړه ده ټوله شپه تیرانو ته ګورم ما له خوب نه راځي نو زه ویم چې جومات ته لاړ شم چې تاسو هم راپاسم نو مسلمانه مونږ ولې راپاسې خو 1 بجې هغه ټیم خو ایله خلک را تراونه راشي نو وده شي څوک د تهجدو په مونځ ولاړي څوک همداسې وده شي ته ورته چغې وایې دا تک چې کوم ټیم کې اعلانونه کوې دغه ټیم کې خو د خدای مسلمانه 3 ګنټې پوره پېشمني ته پاتې ښه دا اوس بل دی ډېره سهار رئیسي رینګونه کوي ماښام ته څو ورځې پاتې شوې نو د مازغو کار پرېښی دی نو دا خبره مې درته کوله چې دغه ټیم کې بابا خو مې وورځم او په 2 میلې ویولم او چې ته څنګه اعلان وکړي پاسې پېشمني دی پاسې نو خلک درته دوا نه کوي ټول خلک وي خدای دې وي تباه برباد کړي خلک درته داسې خبرې د خولې نه روکاږي خلکو اوس مسلمانه غټې موبایل دي ځان ته په ټیم کړي خلک ښه په وخت راپاسي یا ګاونډیان چې وده پاتې شي ګاونډیان یې راپاسي ورته وایي پاسې پېشمني دی ته چغې مه وهه خبره خو ټیک ده خو یا ماله واده وکړئ او یارانه والله کې خوب وکړئ ملګرو که دا ویډیو هم خوښه شوي نو دا مخکې شیر کړئ او یو لایک هم ورکړئ دا مخې مړنا شه